السلام علیکم دوستانو، د افغان خوشحال یوټیوب چینل مینوالو ستړي مه سئ. په دې هیله روغ جوړ خوشحاله اوسئ. د کرکټ په اړه د نن څلور تازه وروستي مهم خبرونه. د هند آی پی ایل یو ځل بیا پیلیږي. افغان لوبغاړی چپلاسی ورو ته پچونکي ضیاءالرحمن اکبر انګلستان ته رسېدلی دی. همداسې نور ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د افغان لوبډلې چپلاسی ورو ته پچونکي ضیاءالرحمن اکبر انګلستان په کورنۍ ورځنۍ سیالیو کې د ګډون په مخه یادې هېواد ته رسېدلی دی. په دغه سیالیو کې د ضیاءالرحمن اړوند لای ټیم کرکټ کلب پر خپله فیسبوک پاڼه نوموړي ته ښه راغلاست ویلي دي او نوموړي ته د ښه سیزن ترسره کولو غوښتنه کړې ده. د معلوماتو له مخې چې ضیاءالرحمن اکبر تېره ورځ انګلستان ته رسېدلی دی چې د خپل لس ورځني کرنتین وروسته به د جون په 5مه نیټه په سیالیو کې ګډون وکولی سي. 22 کلن ضیاءالرحمن اکبر د افغانستان په داخلي 8 فرسټ کلاس نه لیسټ یو 15 شلوريزو سیالیو کې ګډون کړی دی چې په ترتیب سره یې 9.13 لوبغاړي سوځولي دي. باید یادونه وکړو چې له ضیاءالرحمن اکبر وړاندې یو بل افغان لوبغاړی ابراهیم زدران هم د انګلستان په کاونټي سیالیو کې د ګډون په مخه یادې هېواد ته سفر کړی و. تېره ورځ یې په لومړۍ لوبه کې د بیټینګ په برخه کې 18 منډې جوړې کړې وې او په توپچونه کې یې 3 لوبغاړي وسوځول. د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې چپلاسی چټک توپچونکي محمد امیر د 2020م کال ویسټ انډیز کرابین پریمیر لیګ سیالیو کې د باربادوس ټریډنټس لوبډلې سره تړون وکړ. دا به لومړی ځل وي چې محمد امیر په کرابین پریمیر لیګ کې برخه اخلي. محمد امیر هم په خپل ټویټ کې تایید کړی ده چې د نوو چیلنجونو لپاره تیار دی. ټاکل شوی ده چې د 2020م کال کرابین پریمیر لیګ سیالۍ به د اګست میاشتې په 28مه نیټه پیل سي. د سپټمبر میاشتې تر 19مې نیټې پورې به دوام وکړي. کرابین پریمیر لیګ سیالۍ کې افغان لوبغاړي هم ګډون کوي، خو تر اوسه پورې نوین الحق یوازینی افغان لوبغاړی دی چې د کرابین پریمیر لیګ د بولۍ وړاندې ګانیا امازون لوبډلې لخوا له ځان سره ساتل شوی دی. ټاکل شوی ده چې د 2020م کال ویسټ انډیز کرابین پریمیر لیګ سیالۍ لپاره لوبغاړو نیلامي پړاو د راتلونکي سه شنبې په ورځ ترسره سي. عمر اکمل د محکمې د پریکړې په اساس یاد مبلغ د پاکستان کرکټ بورډ ته ورکړ. هغه د درغلیو له امله د کرکټ کولو څخه د بند د مودې بشپړولو او جریمې په پرې کولو اوس کولی سي چې کرکټ بیا پیل کړي. عمر اکمل د پاکستان کرکټ بورډ ته 4.5 میلیونه پاکستاني کلداري جریمه ورکړه. د 2020م کال ځنډېدل شوی آی پی ایل سیالۍ بیا پیلیږي. د هندوستان غوره لیګ آی پی ایل سیالۍ چې د کورونا وایرس له امله ځنډېدلې وې یو ځل بیا پیلیږي. د هندوستان د رسنیو راپورونو په وینا د هند کرکټ بورډ آی پی ایل مسؤلینو په دې پریکړه کړې ده چې د آی پی ایل پاتې 1.5 سیالۍ به په متحده عربي اماراتو کې د سپټمبر او اکتوبر میاشتو کې ترسره کړي. په دې اړه د هند کرکټ بورډ یو ځانګړې غونډه کوي او د مې میاشتې په 29مه نیټه به رسمي اعلان هم وکړي. د هند غوره لیګ 14م پړاو 90 سیالۍ د هند په کوربتوب ترسره شوې، خو له هغه وروسته یو شمېر لوبغاړي په کورونا اخته شول. د دې لیګ 11 لوبې تر نامعلومې نیټې پورې وځنډېدې. اوس تازه د آی پی ایل مسؤلینو پریکړه کړې ده چې دغه سیالۍ به په سپټمبر او اکتوبر میاشت کې په اماراتو هېواد کې ترسره کړي. په دغه نوي سیالیو کې چې ترسره شوې دي، ډیلي کیپټلز چې په لومړي مقام کې ځای لري 8 لوبې یې کړې دي، 6 یې ګټلې دي، 2 یې بایللې دي. دویم چنای سوپر کینګز د 4 لوبې یې کړې دي، 5 یې ګټلې دي، 2 یې بایللې دي. دریم ریال چیلنجرز د 4 لوبې یې کړې دي، 5 یې ګټلې دي، 2 یې بایللې دي. څلورم ممبئی انډینز د 4 لوبې یې کړې دي، 4 یې ګټلې دي، 3 یې بایللې دي. پنځم راجستان رویلز د 4 لوبې یې کړې دي، 3 یې ګټلې دي، 4 یې بایللې دي. شپږم پنجاب کینګز د 8 لوبې یې کړې دي، 3 یې ګټلې دي، 5 یې بایللې دي. اووم کلکته نایټ رایډرز د 4 لوبې یې کړې دي، 2 یې ګټلې دي، 5 یې بایللې دي. اتم سنرایزر حیدرآباد چې 3 افغان لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجيب رحمان هم ورسره لوبېږي. په 7 سیالیو کې یوازې یوه لوبه ګټلې ده چې په وروستي مقام کې قرار لري. د یادونې وړ ده چې د هند آی پی ایل سیالیو ترڅنګ د پاکستان سوپر لیګ ځنډېدلې سیالۍ هم د متحده عربي امارات په ابوظبي کې ترسره کیږي. د جون په 5مه نیټه به پیل سي. که مو دا ویډیو خوښه شوې، ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.